ملا برادر څه خطرناک امر وکړ. افغانستان بانک ته 22 میلیونه نور ډالر له کوم هیواد راورسېدل؟ آیا رښتیا هم د قطر هیواد ځواکونه په هوایي ډګر کې وو؟ طالبانو ایمرجنسي روغتون ته څه اخطار ورکړی دی؟ دا او ډیر نور مهم خبرونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. خو لومړی یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. لومړی خبر د برادر در سره شریکوم چې د طالبانو ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر له بهرنیو چارو وزارت غوښتي دي چې له قطري چارواکو سره د کابل هوایي ډګر د تنظیم او قرارداد وخت معلوم کړي. د ښاغلي برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله ترڅو د کابل هوایي ډګر د چارو د تنظیم او قرارداد اخیستو په موخه د قطر د بهرنیو چارو وزارت ته ټاکلی وخت ورکړي. دغه کمیسیون همداراز خپل بهرنیو چارو، کورنیو چارو، سوداګرۍ او صنعت وزارتونه او استخباراتو له ریاست ته دنده وسپارله چې د بهرنیو پانګوالو د راتلو پر مهال د ورته عاجلې ویزې او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت بیا د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل او وایي چې دغه هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 100 ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک هم په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډېرو کاروونکو ویلي دي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. ښاغلي مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هوایي ډګر په ګډون د ټولو افغانستان امنیت وساتي. د زیاتوي دا خبره زره دوم چې ګوندې قطري ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې میشت دي. خپاره شوې ویډیو هم نه تاییدوم ځکه نه پوهیږم دا به د کوم وخت وي او بل دا چې د کابل هوایي ډګر په ګډون د ټول افغانستان امنیت د اسلامي امارت په لاس کې دی او د هیڅ هیواد ځواکونو ته اړتیا نه لیدل کېږي چې دلته د امنیت د ساتلو په هدف راشي. خو BBC فارسي څانګې ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلن ادارې یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي د کابل په هوایي ډګر کې له تېرو 5 میاشتو را په دې خوا د قطر د پوځیان حضور لري او مسؤلیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندویه تخنیکي قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمېر 50 تنه ښودلی دی او ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي چې په کوم کې د قطر مرستندویه تخنیکي ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی دی. ترکیې د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای په ځای کولو وړاندیز کړی و. خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 14 لمریز کال د سلواغۍ په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه خبرپاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپله 3 اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې. خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. افغانستان بانک له افغانستان بانک سره د بشري مرستو په دوام نن پنجشنبه د 22 میلیونه امریکایي ډالرو کڅوړه کابل ته راورسېده. د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې له دې مرستو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې د بانکي سکتور له لارې د دې ډول مرستو ترسره کول روڼتیا رامنځته کوي او خلکو ته د مرستې رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کولی شي. ایمرجنسي روغتون د کابل په ایمرجنسي روغتون کې یوه باوري سرچینه وایي چې طالبانو ورته ویلي چې له دې وروسته به د امنیتي پیښو د قربانیانو په اړه معلومات نه خپروي. طالبانو دا بندیز تېره ورځ وروسته له هغه ولګوه چې دوی د پل خشتي جومات د چاودنې د تلفاتو شمېر 6 تنه ښودلی و خو د ایمرجنسي او ابن سینا روغتونونو 24 تنه اعلان کړ. رسنیز کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي چې له خلکو اصلي جزئیات او حقیقت پټ وساتي. خبریالان
افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو نیولو او بندي کولو اندېښنې ډېرې کړې دي. که څه هم طالبان په وار وار وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د خبريالانو د نیولو او بندي کولو لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو له لوري په وقفه‌يي ډول په بېلابېلو ولایتونو کې خبريالان نیول کېږي، ځورول کېږي او د څو ورځو لپاره بندیانېږي. یو شمېر خبريالان وایي دغه وضعیت نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې د دوی په رسنیزو کارونو یې هم منفي اغېز کړی دی. په کابل کې د خصوصي رسنۍ یو خبريال چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د خبريالانو وروستیو نیونو سخته ویرولي او اندې ته یاد کړي چې د خبريالۍ دنده پرېږدي. دا وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو نیولو، بندي کولو او ان د ډبولو پیښې زیاتې شوې دي چې د کار واقعا زموږ کارونو منفي اغېزه کړي او له ډېرو ستونزو سره یې مخ کړي یو. یوسف ظریفي چې په ختیځو ولایتونو کې له پژواک خبریجان سره دنده لري، له طالبانو غواړي که له خبریال سره هر ډول خبرې لري ښه لاره دا ده چې د ولایتونو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې وغواړي او خبرې ورسره وکړي، نه وهل او ډبول. هلمند په هلمند کې امریکایي بي پیلوټ الوتکې د طالبانو په نظامي مهماتو هوایي حمله کړې. امریکا دا حمله وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ کابل هوایي ډګر ته د قطر سرتیري رسیدلي او هلته یې نظامي تمرین کړی دی. پینټاګون د روسیې او اوکراین جګړه د میاشتو در شل کې شوه، خو په اوس کې امریکا او اروپایي هیوادونه د وسلو او تجهیزاتو زیاتې مرستې کوي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي ویلي دي چې اوکراین له روسیې څخه جګړه ګټلی شي. اوکراین تمه درلوده چې د دوی او روسیې ترمنځ جګړه کې تمه ده چې امریکا کوم اقدام وکړي، خو هغوی یوازې پوځي مرستې پیل کړي. کابل د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکې د کابل په هوا ازادانه ګزمې وهي. وړاندې تر دې دغه الوتکې په کندهار، خوست، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم لیدل شوي دي. طالبان وخت ناوخته د افغانستان د آزادولو نارې وهي، خو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په اړه یې لاس نه دي ویلي. روسیه د روسیې د خارجه وزارت ویان ویلي دي له کابل را معرفي شوی سفیر جمال غوروال د شارجزافیر په حیث منو، خو د کابل په رسمیت پیژندنه له وخته وړاندې خبره ده. یونما د یونما مرستیال متا نورسن وایي چې د کابل اوسنۍ مهمې تصمیمونه کابینې کې نه بلکې بل ځای کې نیول کېږي. د بشري حقونو څار سازمان د بشر په حقونو د څار نړیوال سازمان وایي ایران د افغان کډوالو د ځورولو او شړلو لپاره پاکستانیانو او عربانو نه ګټه اخلي. بامیان سرچینې په بامیان کې تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې له دې ډلې د ملاتړ پروګرام د خرابولو په تور 11 مېرمنې نیولې دي. سرچینو نن پنجشنبه د وري پر 13 میاشتې ورځپاڼې ته ویلي دي چې له شنبې ورځې راهیسې 11 مېرمنې د طالبانو استخباراتو ځواکونو نیولې دي. د سرچینو په وینا لومړی 3 ښځې چې د طالبانو بنر یې سری کړی وو نیولې او وروسته یې 8 تنه نورې د پروګرام د ګډوډولو په تور نیولې دي. دغه سرچینې زیاتوي چې له نیولو وروسته د دغو مېرمنو د برخلیک وضعیت په اړه کوم معلومات نشته. تېره اونۍ طالبانو د بامیان له مېرمنو غوښتي وو چې په امریکا کې د افغانستان بانک د ارضي زیرمو پر کنګل پاتې کېدو اعتراض او د هغوی له سرپرست حکومت څخه ملاتړ وکړي. خو کله چې یوې مېرمنې له 6 ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیست غوښتنه وکړه، طالبانو د هغې د خبرو کولو مخه ونیوله او پروګرام ګډوډ شو. همداراز هغه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښایي چې قهرجنې مېرمنې د طالبانو بنر راغورځوي. خو بامیان کې طالبان د نجونو او ښځو له نیولو څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو کابو 2 میاشتې مخکې په کابل او مزار کې اعتراض کوونکې مېرمنې نیولي او له هغوی په زور اعتراف اخیست چې نور به د هغوی پر وړاندې اعتراض نه کوي. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای پامان.